سورة کهف مبارکه صحابي مبارک حضرت برار رضی الله عنه ویایي چې وسړي سورة کهف مبارکه تلاوت کو په څنګ پورې آس وو ډیر شوخ آس په دوو پړې تړلې و شاتنین په دوو پړې باندې تړلې و د چې تلاوت د سورة کهف شروع کو د اسمان د لوري نه لکه ورېز چې راشي او په روایت کې راځي سپین سپین لکه ستوري شیانم کې معلومېده آس ټوپونه شروع کړه حضرت نزول سکینه هغه باب کې دغه مضمون بیا را روان ده دغه سړي سحر پیغمبر علی السلام ته دا قصه وکړه د تلاوت ذاتی بس کو نبی علی السلام ورته دا سکینه و چې نازله شوی و د تلاوت په وخت هغه ورسته تفسیر کې به بیا پسی ویو چې ډیروالای د ملائکو کله دسی شي لکه جال پرده شای سم نه اسمان نه لیدای کیږي نو د دې ورېزه تعبیر کړي اسپین سپین چراغونه هغه مخونه د ملائکه او دی هغه ځلیده نو سکینه چې هغه ورسته او دغه ځای سره یو ځای کو سکینه یا ملائکه ته ویل کیږي یا سکینه نزول د رحمت ته ویل کیږي مع وجود الملائکه یا خو عین ملائکه ته سکینه ویل کیږي یا نزول د رحمت ته خو ملائکه ورسره وي یا یو ځان ته مخلوق د خدای دی متعال د قران عظیم شان د ذکر د اوریدلو په وخت کې پیدا کیږي ورسره ملائکه موجود وي یا سکینه اطمینان او سکون ده لکه د غزوی په وخت کې پریخانی د خوب راتک چې صحابه وتنا تور ولویدا حنین کې په احد کې اتم سکینه الفاظ راغلي دي د تصوف په اصطلاح دغه استغراق ذکر کې چې خوان پیدا شي د یو کیفیت پیدا شي لکه دی بي وخی لکه دی خوب نه اوس غرمه دې مخه خوب کړه ستړی نه مازیګر به سړی ته طبعا خوب ورځي د عام دستور موافق خو الته په ختم کې یو کیفیت پیدا شي تاسو کې چې ویدیم حتی شیان ویني پزړه کې بیدار وي کڅوک غږ وکي اوري تلاوت اوري خزړه کې بیدار اما پځان نه پیږي دا په جذب او دس نه ماتيږي په اغما په خوب ماتيږي ولی وای جذب هغه ته وی چې بیزاری د زړه بوي خو ځان نشي تک کولای جذب حقيقي خوشته سوره زمر يقشعر منه جلود الذين امنوا ثم تلين الى ذكر الله ايو ورس خوشمال ته خبره وکړه دا باز خلک جذب نه وي ځکه مدا خبره وکړه د ټولو کار خراب کی حقيقي جذب شته الته په یغه تفسیر کې سورة زمر کې يقشعر منه جلود الذين امنوا ثم تلين الى ذكر الله هغه ځای کې د مخکنی علماو نه چې پښتنه شوی دي د حق او د باطل جذب تعبیر په دې کړه فرق یو سړی د تلاوت په وخت کې جذب کیږي ار او راس اوس نو ته د جذب چې حقيقي معلومه یې چې دا احتیاط ځړنه جذب کیږي کوي دروغ نه دیواله په سر ناسته د لویدن خطر د تلاوت شروع که په دغه حال کې جذب راغی په خپل لویدن نه و نور معلومیږي چې حق جذب ده ځای تیږي دي خوګیدن خطر ده په د بیام جذب راځي نو دا معلومه ده چې د بسترې او د ځای فرق نه کوي دا چې په پرشوي بسترې دلته جذب کیږي چې خوري کالیس پیر کیږي بیا نه جذب کیږي چې خوګيږي بیا نه جذب کیږي دغه وای جذب شیطانی ده دا نه اسی په کس باندې کوي نو الته راځي چې په جذب باندې سړی په زړه پیږي په ځان کله د خلینو غږ وځي ځان نشي تکي کولای کله اندامونه بیٹی مشي ځان نشي تکي کولای نو خوب ولی خوب چې نشته اغما نشته بی حسی نشته او د سوالي مات شي نور بذات هغه خبرې پریږدي تصوف په بیرته به خپل ځای تراشو دا سکینه و نو ورستم راځي سکینه د دوړو ځای ملائکه یا ځان ته مخلوق یا رحمت خدای متعال دغه سکینه ویل کیږي د قران عظیم شان دی ویل په وخت کې
خو یو ځای کې شانواشا کشمیری لیکي چې معلومیږي دا چې دا واردات عام هم نه دي هر چاته علم هم دي هر چا نه په کله یو چاته وی کله نه دغه یو سړی ته کله وی کله نه وی او تلاوت دایم کې هغه هم کې یو ته پیدا کیږي بل ته نه پیدا کیږي سکینه خو نازلېږي خو علم نشته چاته احساس دغه شی پیدا شي چاته نشي پیدا نو څوک کیفیت جذب ورته پیدا شي څوک په ان پیږي چا جذب د جړه په شکل وي چا جذب د لویدن په شکل وي د چا جذب د خلینه چغه او ناروزي د خپل کیفیتونه لري چا باندې کیفیت استغراق د بیوخي راشي ته به چاش احمد ضیاء خلیفه مبارک دغه تڼۍ چې تړي دغه لوري د بازو ډیر تیری دغه ډیر تیری ما ته خپل ویلی و یرغندی خلیفه مبارک مجلس کې وظیفو کې خوان راته پیدا شو دا نه سړی سر وزړی په ځان نه پیږي دومره سر زړولې و چې وخت کې مو سر راپورته کو نو دغه بټن مې په سینه نه وتلې و چې راووت خرچ شو الته وینې په راووته زه په دغه نه يم پوهېدلی چې دا بټن مې په سینه نه وتلې زه په دغه نه يم پوه شوی چې کله مې وای سر راپورته کو د سر راپورته کېدن سره لکه دا بټن د سر راپورته شو دغه مځکې نه راووت وینې را روانې شوې دوه واره د ما په دورې په مرګري کې یو واره هغه کېدو جذب کېدو دای باندې جمعات کې جذب شو د پازه وینې شو چې د ارڅومره مرګري تکه کو نه تکه کېدو دغه وینې تر باندې دی دغه چې پر نیغ نیورت بل مرګري د لورلای د غزګۍ د کیمپوس مړ شو بیا غریب اکسیډنټ وکړ هغه جذب شو د سره په دمزه کمزه کویو ما طالبانو ټول سترګې لوڅ کې دا وینې دغه سره روانې وي دمزه کماته شو پازه ماته شو په درې نه پرې نیولای د په ځان پیګه د اثر د ټنډې دغه چې پمزه کمزه باندې ویله دا د مکر خبرې نه وي دا چې څوک په مکر باندې نشي کړای د جذب په حال کې روح قبض شوی موږ تاسو ویل کړه ورځو په ترمذی کې چې د سحر په منځ کې امام هغه یو چا قرات ویل پیزانو قرف الناقور دغه ځای ته چې ورسېدو د خلینې چغو ته مړ شو چې عالم چې زې په مړی کې و مچ ور مور کوړه ویل مو دوم طرف ترمذی کې غالبا په دوم طرف ترمذی کې چې لیکل و چې دا دوم طرف کې و کپا اول طرف کې و خو چې هغه وی چې زه په خپل کې موجودم د سحر په منځ کې فیضانو قرف ناقور دغه ځای ته د اقامت حالات ته چې دغه پیغه ځای جوړ وچاو د مړ شو بهر تقدیر دا سکینه ده او سکینه چې نازلېږي په پاکو خلکو نازلېږي صفایي غواړي چې په ذکر کې اثر وي قبول وي د خدای پاک پنيس دا سکینه نزول دی قبولی دلیل ده نو ار سړی د پځان بل څوک نه قیاسي چې ماته ولې نه پیدا کیږي او دا عام نه وي ار چاته نه وي بیا مخکې وخت زماني پاکي وي نفقه پاکي وي صفایي ډیر او احساس زر پیدا کېدو د غشانو د لیدلو یا د اوریدلو دا چوز نفقه سره ګاډي وړي شوي کشف یا شتنه یا کم ده ډیرو خلکو تشتنه بيخي چاته چشتا کم ده چاته باجي تشتا خو نادر دي ها باب فضل سورة الفتح وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في
قرآن فما نشئت أن سمعت طارقا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. باب فضل قل هو الله أحد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفرابري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والرقى بعبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. د سورة اخلاص قل هو الله شریف په فضائلو کې دا راځي چې قرآن عظیم شان په دریو حصو چې وویشي دغه د ثلث قرآن ثواب لري لکه لس پاره د ثلث قرآن ثواب لري. یو ورځ پیغمبر علیه السلام ویلې آیا تاسو یو د دغه عاجز یې چې ماخستن ثلث قرآن عظیم شان تلاوت کوي؟ که صحابه دا خبره ډیره بوت شو ار ماخستن لس پاره تلاوت د چا په وسپره ده. پیغمبر علیه السلام هغه مضمون عین عبارت ګوري په دغه عنوان نه دی الله صمد یعنی دغه د قل هو الله مضمون دا ورته ذکر قل هو الله دا خو ویل شي دا د ثلث قرآن عظیم شان سره برابر. اوس دا قرآن عظیم شان د ثلث سره برابرۍ څه معنا ده؟ وای دې معنا دا ده چې قرآن عظیم شان یا مشتمل د پدریو غټو مضامینو باندې. په قرآن عظیم شان کې غټ یا احکام دی بیانېږي یا وعد او وعید دی بیانېږي یا د الله تعالی د ذات او د صفاتو بیان کیږي. په قل هو الله کې دغه یو ثلث چې د ذات او د صفاتو بیان ده. یو نو قرآن عظیم شان کې چې چیرې په دغه مضمون کې آیاتونه وي دی ټولو مضمون په د یو قل هو الله کې حاصلېږي. یا وایي معرفت ذات رب درې قسمه ده. یو معرفت ذات رب ده، یو معرفت صفات د رب ده، یو معرفت افعال د رب ده. په دغه کې معرفت ذات ده کله د اسماء او معرفت وي اسماء ټول اسماء صفاتي او کله د افعال د تخلیق او د تکوین امور چې خلکو ته معلومیږي. خو په دغه صورت کې معرفت ذات ده. اوس نو چې دا مو ویلې اعتراض چې څوک یې جواب ذاتي اسانه شو. څوک دا وی چې قل هو الله شریفه چې د ثلث د قرآن سره برابر ده په ثواب کې نو درې واره قل هو الله شریفه چې وی لکه پوره قرآن عظیم شان چې ختم کی بیا نو د ټول قرآن عظیم شان تلاوت ته ضرورت هغه ثواب په اسانه پیدا کیږي. هر مخصوصا ټول قرآن ختمه او درې واره قل هو الله شریفه وی لکه ټول قرآن عظیم شان چې ختمي بیا څه ضرورت ده؟ نو دغه جوابونه دوه دي. یو جواب دا ده چې د قل هو الله ثواب یو اصلي ده یو مضاعف ده. د ټول قرآن عظیم شان ثواب یو اصلي ده یو مضاعف ده. د قرآن عظیم شان کې چې قل هو الله د ثلث قرآن سره برابر ده. د قل هو الله اصلي ثواب او سره له تضعیف چې واخلې د قرآن د اصل ثلث سره برابرېږي.
بیا چې قرآن ټول وي هغه بیا خپل تضعیف یو کې نو دی هغه به څومره مقام چې دی یو قل هو لا تضعیف د تضعیف او برکت دومره ته خبره ورسیږي چې د قرآن عظیم شان د اصل ثواب د سل سره برابرېږي. مثلا بلا تشبیه اس یو من نظیر ذکر کو د ټول قرآن عظیم شان اصل ثواب 3000 ده 3000 اصل ثواب د قل هو لا شریفه اصل ثواب زر ده دغه زر چې سره له تضعیف واخلې 3000 تر جوړ شي بیا به د قرآن عظیم شان د اصل ثواب سره برابر شي چې په قرآن کې تضعیف وشي بیا به نو یو نظر جوړیږي نو بیا پایدې شو د ټول قرآن عظیم شان تلاوت خو یو حکمن شو یو حقیقتا شو خبره. یو جواب. دوم جواب دادا چې د مضمون په لحاظ چې موږ خبره وکړه چې قرآن عظیم شان د ثلث قرآن ثواب لري خو دیغه ثلث لري چې هغه ثلث د سره شریک ده په قل هو لا کې د ذات رب بیان ده. قرآن کې چې کوم آیاتونه سورتونه د الله د ذات او د صفاتو بیانو دی غو ټولو ثواب په دغه کې ده د احکامو آیاتونه د وعد او د وعید آیاتونه هغه خو په قل هو لا کې نشته اما چې ټول قرآن تلاوت کې خو هغه هم کې راځي د دیو قسم ثواب په دغه کې پیدا کیږي دیو ثلث د نور دو کر زر واره قل هو لا مکرره کیم ک زر واریم د خپل قل هو لا ثواب راځي دغه مضمون ثواب د نور دو چې احکام دی یواد او وعید دی هغه ثواب په قل هو لا کې نه پیدا کیږي نو ځکه ویل د ټول قرآن عظیم شان ته ترغیب ده چې باید ټول سره وي. باب فضل المعوذات. باب فضل المعوذات وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها. وبه قال حدثنا قبيل بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. د تعوذ په باب مخکم ویلی و چې د جامع آیاتونه معوذات مبارکه دي. پیغمبر علی السلام عادت مبارکه دا و د دغه سورتو د نزول نه بعد چې مخستان بو ود کېده قل هو لا شریفه معوذتین به ویلې دا ظاهر ترتیب خو مخته شاته معلومیږي اول به دا ویلې پلاسو به چوف کړه د سينو چاول چوف کړه بیا شاته ویلې و به ویلې بیا به پلاسو چوف کړه دغه لاسونه به بیا خپل سر مبارک باندې مخلوري ته داسې براوینه و دغه سي په د مخ طرف وجود باندې چې تر څومره پورې لاس رسیږي په دغه مخ طرف تیر کړی یو واره بیا ویل چوف پکړه بیا ویل درې واره ځان د مو خصوصا د جادو د دفه د پاره ډیر موثر ده مو خصوص دیو سستیرانه کیږي د ملیم ډیر یو ورزان ته مور پامم نه خو د هغه د پاره موثر ترين یو بهترین علاج د دفه د جادو د پاره هغه دغه طریقه چې المخستان قل هو لا شریفه او معوذتین وی په خپل لاسو چفکه بیا د سر نه په د مخلوري چې څومره بدن باندې یو وری وی چفکه بیا درې وری په بدن لاس تیر کې. حضرت ام المؤمنین وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مریض و او بیا په اخر وختو مبارکه و کې چې ډیر ضعیف و دغه صورتونه به ما ویلې دایمه په دمو خدا چې په خپل لاس می چوف کړي وای په دمه تیرولای د دغه په ځای می بیا دا کړو ویلې ما خو ور چوف کول می د پیغمبر علی السلام په لاس هغه د خپل لاس مبارکان به ما را واخسته د وجود به می تیرول ځکه مخکې موږ تاسو ویلې و تبرکات کې چې انسان چې محترم وي ار عضو محترم وي په لاس کې برکت ته په نظر کې برکت ته په پخه کې برکت ته په لباس کې برکت ته په لاړو کې برکت ته ټول تبرکات ځای په ځای موږ تاسو ته حدیثو کې ذکر کیږي پیغمبر علی السلام د برکت لپاره د کنکی په سر لاس تیر کړای کنه پیغمبر علی السلام د برکت لپاره د خپل خلی او بو مبارک ورشنل دي محمود ابن ربيعه ته کنه چې مخکې موږ تاسو دغه صغیر د روایت په باب کې ویلې پیغمبر علی الصلوات والسلام د برکت لپاره تحنیک کړی د خپل خلی لاړې مبارک بل ته ورکول مختلف تبرکات دي نو د دې لپاره چې د خپل لاس پاکه برکت زیات ده د په لاس په مې ورچوف کړو بیا به مې په د په بدن باندې تیرو
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت بصوتك ولو قرأت أصبحت ينظر الناس إليها ولا تتوارى منهم قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حذير رضي الله تعالى عنه. نزول د سکینې مخکې خبره وکړه اوس واقعه حضرت اسید ابن حذیر داودی کراماتو چختن چې پیغمبر علی السلام سره الماخستان دای او حضرت عباد په مشوره وزندید تیاره و چروان شو کور طرف ته مخ خپل رونا ورته پیدا شو چې اغلیار بیا دې سره جدا شوي لکه یو په یو طرف ته بل رڼا مرته تقسیم شو یو طرف ته مخ رڼا روانه او بل طرف ته مخ رڼا روانه نو دای تلاوت کې زو یحیی کن کایدل ته پروت الته آس تړلای چې دای تلاوت شروع کی آس ټوپونه شروع کی چې دای غلې شي آس بیرته غلې شي پورته ولید چې د ورېځې په شکل یو شاعر روان ده او رڼاوي دی پکې بیا چې دای تلاوت شروع کی آس ټوپونه شروع کی چې دای غلې شي آس ودرېږي بل واره د جګ شو خپل زوی د دغ ځای نه لري کو چې تر خو لاندې نه کی تلاوت بس کو چې پورته وکړه هغه شی بیان نشته نو سهار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا قصه وکړه پیغمبر علیه السلام څو ورته وی اقرا یا ابن حذیر اقرا یا ابن حذیر وسویا دا څه مطلب ده معنا دا د ویلې بده قران بده بس کوه کته ویلې د ملائکه د ورستو عبارت کې سهار په ټول خلکو د سکینه د کیفیت لیدلی وو او تا بس کو بیرته پورته شو اوس نو اقرا ده آینده دی پاره خو مستقبل دی پاره استعمالیږي وای استحضار دی امر عجیب چې هغه شی نادر کیفیت یې ورته بیان کو نو د لکه د تلزوز دی پاره هغه شی چې اوس موجود وي مقصود تحزیز ده په ماضی باندې نه بده پرېخ ویلې بده چې دغه سکینه دغه د نزول کیفیت یا هغه ملائکه و نور خلقم پسترګو باندې لیدلای وای من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فقال له شداد بن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك الا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسالناه فقال ما ترك الا ما بين الدفتين. د حضرت علی کرم الله وجهه په باب کې مچ ابل او رزم ویلې شو یګانو دا مشهور و چې دی وحی څه حصہ صرف د دې سرشت نور خلق نه دی په خبر ځکه پښتنه کې دی نو دلته د زوی حضرت محمد ابن الحنفیه چې شو یګان الہ اصغر بولی کان کای خدای موږ د سترګو تور ده به دې خو نه کو دې نه دی د ائمه ټول دی موږ دی هغه نه چا پښتنه وکړه تاسو سرشت داسې دی ورته نه مابین دفتین اوس دلته صرف یو پښتنه ده موږ تاسو پرون کې ویلې غالبا کابل او رس کې دا جمع فی مصحف واحد د نبی علی السلام په وخت کې و دفتین خدا معنی مابین دا نو څه معنی ده وای دې دا معنی اوس خو تاسو چې وینې دغه مابین د دفتین پیغه وخت کې نو دفتین الته خو لیکل شوی و خو متفرق شوی و خو دا اوس مجمع خو تاسو وینئ چې دا اوس موجوده کومه مجمع ده دغه پیغمبر علی السلام پرې کې د دې کور کې زائد شي نشته. باب فضل القرآن على سائر الكلام وبه قال حدثنا هبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
مثل الذي يقرأ القرآن كالمترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي يؤتيه من شئت. د قرآن عظیم شان فضیلت په نور کلامو دومره ده لکه د رب کریم کلام په نور مخلوقاتو باندې. خو څوک چې قرآن عظیم شان ویایي مسلمان ویایي د دغه فضیلت په محسوس شیانو کې ذکر کوي. داسې مثال ده لکه نارنج خواندیم نیک ده بویم نیک ده. دا مالټو کې نه دي دغه سنگترې مالټې میټا ډیر قسمونه لري. دا نارنجان غټ غټ دي حجمم لوی ده برسیره رنگ تک زیړ ده بویم لري ښه خو دا چې لوڅ سپینې کې دا پټوکی واړی دا د ننې طرف پټوکی برسیره خو زیړ ده د ننې طرف تک سپین ده. وای دا د قرآن سره په تشبیه کې مناسبت لري. سړی چې ویایي دغه د خولې نه لکه خوشبويي خلکو ته رسیږي خو ایننې د مسلمان زړه سپین وي. او چې هغه څوک چې قرآن عظیم شان زده وي خو ویایي نه مسلمان خدا قرآن زده ده خېټه کې خو پروت ده ویایي نه دا لکه خورما خوند خو خوږ ده خو بل ته ګټه نشته فایده بل ته نه رسیږي. او مثال دی منافق چې قرآن ویایي دغه بیا هغه یو خیل ګل ده بوی ښه ده خوند تریخ ده خپل خراب ده بل ته ګټه رسیږي. او هغه منافق چې قرآن هم نه ویایي هغه نو د مڼغونه د دینوانه غوند شکل کنکه د شوګر د پاره خلک استعمالي رنگم بیکاره خوند دوره تریخ ته گزاره نه کیږي. ماته یو شوګر ولا ویلی وای چاره ته کولی چې دا مایده کپ کې ودرېګه چې کله د خلیه ته تریخواله راغی نو شوګر ختميږي. وای زب کې ودرېدم په 2-3 منټه کې تریخواله خلیه ته راورسېد دی خو نه د تالو نه خړل نه د ستې د ټول بدن تریخ کوی خلیه ته تریخواله راورسېد. باب الوصية بكتاب الله وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله. مخکې مو خبره کړې وه عام خلکو ته حکم دی وصیت په ذمہواری د دنیا کې ده تا په چا پور ده په تا باندې د چا پور ده او د میراث مسلې چې اول نوې نازله شوې نو وصیت په یغو کې و چې برخه به د معلومولې هغه د نبی عليه السلام خوشتانه ځکه میراث نشته. اما ضروري هدایت هغه شته سره کله سره د کور نزي ضروري هدایت وکي. پیغمبر علیه السلام د قرآن عظیم شان په باب کې وصیت وکړ. باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي وأذن لنبي صلى الله عليه وسلم يتغن بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. د قرآن عظیم شان د تغنی په باب کې عنوان ذکر کوي من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. جواب محذوف ده. دا تغنی په څه معنا ده؟ دغه تفسیرونه مختلف دي. یو تفسیر تغنی په معنا د استغنا
استغنا بیا په دوه معنا تغنی په معنا د استغنا چې هغه اخر کې قال سفیان تفسیره یستغنی به استغنا بیا په دوه قسمه یو په قران استغنا د کتابو سابقه ونه لکه وای دی آیات چې معلومیږي اولم یکفیهم ان انزلنا عليك الكتاب ولدا قران د دې لپاره کفایت نه کوي چې صحابه او بعضی حرص وو مسلمان شو په اسلام په خوان پوي شو چې فتوحات راغله د يهودو علاقه ونی ول شو تورات او انجیل هغه مونی و بیا هغه کته خبره به راوړي قصې به کوله مرګره ته کله به نبی عليه الصلاه والسلام ته دا عمل الله ته محبوب ده ځکه دغه دین ناسخ د ادیان سابقه و ده کنه ده اوس د منسوخ دین ته مطالعه کوي ولې دغه ته کفایت نه کوي د ځان د هدایت لپاره دغه ته نه ده بس لکه نبی رسول الله ته یو وخت خوش کورغله چې نن موسی علی السلام ژوندۍ وایم دته به د ما اتباع ضرور و زه ژوندۍ تاسو د بل نبی په قصوب سره لګیای بیا د به خو مطلب نه و دا معنی گمراه کېږي ابل ورځ چې موږ ویل چې په دا پیرانو کې په ډیرو څه ګرځي سره بیلاري شي نو دیو دینو دی بل دین قصه څنګه سره جمع کویا یو معنا د استغنا من ادیان سابقه دوم معنا د استغنا من اموال الدنيا چاته چې خدای و نعمت تعال د قران عظیم شان غو نعمت ور کړی دای به ځان په دغه قران موړ بولی دومره عظیم نعمت چې الله دته ور کړی بل ای چاته نه ور کړی نو د دنیا د حرص نه کوي د دنیا حرص نه کوي وای طلب او حرص نه کوي چې د قران او د عظیم نعمت خدای په ور کړی دایم جګ دی درس پریګ دی په دکانداري لګیا شي درس پریګ دی په نوکرۍ لګیا شي درس پریګ دی په ډریورۍ لګیا شي دنیا ډیرې قران غو د عظیم نعمت خدای په در کړی او ته بیا په دنیا په مړی وای اوله معنا د تغنی استغنا په دوه قسمه یا استغنا د نور ادیانونه یا استغنا د عرض دنیا د اسباب د دنیا نه دومره معنا د تغنی جهر بالقران مطلقا جهر بالقران لکه د دغه ځای نه چې معلومیږي لم یاذن الله الا لنبي وقت نیول څه وخت کېږي د موږ په مخلوق په نسبت چې جهر وي که اخفا وي دا د جهر معنا شو تغنی معنا د جهر بالقرات دوه معنا وي دریمه معنا د تغنی خوش اوازي خو په دغه کې به بیا احتیاط چې خوش اوازي د قران د قراءات د اصول موافق وي د سندرو په نغمو نه زینوا القرآن باصواتکم ویغه حدیث مبارک په تقاضا تاسو په خوش आवाज قران عظیم شان وی خود سي غاړه مب کې چې د سندرو په طرز وی نه اصول به د قراءات وی مد او شد او اخفاء او غنا او ارڅ په ځای باندې وی خو په خوش आवाज موږ تاسو قراتونه اورو چې د یو چا په قران کې ویلو کې ذوق دومره ډیر شي چې د ټولو حضور الله طرف ته برابر شي دا بل معنا د استغنا د قران بل معنا د تغنی شغل غنای د جاهلیت دور رواجو منځکه اړه سندره بوله په مزل کې ځا د ځان سره سندره بوله مزل پلانډوا لکه موږ عام خلک په دغه لګي کني ځان سره یو کوي سفر کوي درمن مېدی سندره شروع دي ځان سره شپون د پرامپ سره روان د خپل سندري بولی سفر د قافلې د خپل سندري بولی ایغه داسې رواج و رب کریم چې قران عظیم شان غونډه بهترین کلام نازل کړ نو پیغمبر علی السلام یې اوس ذات سندرو ته حاجت نشته چې تاسو شغل په اشعارو کوي په نعتو یې کوي د موږ هغه اسانه تعبیر وکم د موږ تاسو طالبانو ملاینه په اصطلاح چې ار څومره نعتونه او یې
ثواب او توقع شته کې خو اکثره د سیدی چې صرف مباح ځای چې ولري نو موږ به ورته شکر باسو کني خو په اکثرو کې افراط او تفریط وي په کل وادن یهمون کله په ضم کې ډیر مبالغه کله په مدح کې ډیره مبالغه لګیا دي اشخاص په صفت اکثره په دغه جمله کې دي کنه دي نو دغه چې وی ولا قران عظیم شان نه وی ځان سره مسلمان باید عشق د قران ولري ځان سره روان د تلاوت کوي سفر دیم په تلاوت لنډي کار دیم په تلاوت سپکې ځکه وای به ثواب کېږي بنه ذاتی په یو حرف باندې خدای نعمت الله نیکی سړی ته لیکي کې نه لیکي نو چې نات وی دا ابل شپه مې څه کارو زوړ علم الحمدلله خلیفہ صاحب د کوټې ته د دې کوټه کې نو په د دومره کوټه کې سمو کته دغه مازیګر چې قرات وی د قاری صاحب ځان سره غوخه ناس ته قران شریف ورته غوړل په یو خوش आवाज لهجه باندې په قران شریف سره لګیا د تلاوت کوي مرته مړی وای ما مړی خړل د انور مړی لګیو نه ځان سره څو واره د احساس مال ګوره دغه خدای په عشق او محبت قران سره پیدا کړی دا ای مجلس په ځای قران ویي او په خوش आवाज ویي همو دا زایم تاوان وي چې د خلکو دی وړاندې ډیر باج خلک خخ اوازونه خدای په کور کړی خخ قرائت وي د خلکو دی وړاندې په ډیر خوش اوازې ویي په ځان سره بیا په منډه ویي قرائت چې دا 2 رکعات المنځ جهري او 2 رکعات خفیا په دغه کې چې د قرائت په ویلو کې فرق کوي ریاکاری ده چاغه خلک اوري په اړه آیات درېږي سوکه ویایي خو چې بیا دا ورسته قراتونه دغه 2 رکعاتو چې د خلک نه اوري هغه بیا په منډه باندې ویایي په یو ځای باندې ټول الحمدلله ختمه خو معلومیږي د خلکو وای لحاظ دی وکړه دا ریاکاری ده ځان سره تلاوت کوو خو چې څومره د حسن کوشش کړای شي د الله کلام ده رب کریم اوري دلته خو دې اوزونه تعبیر کړی دا الله تعالی خو جسمانی صفات نه لري خو سمع الله لمن حمده موږ دې بیا ویو کنه ربنا لك الحمد چې موږ ایمان موجود شي چې الله اوري نو خو حمد ادا کا قران اوري په خلا چي ویای باب الارتباط صاحب القرآن وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار وبه قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت زكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنين رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل غبتا تمانا د حصول د نعمت په مثل د نعمت غیر بغیر د تمانا د زوال د نعمت مغبوطنا دا روا ده خو حسد ناروا ده حسد دغه ویل کیږي چې تمانا د زوال د نعمت دنه کوي بیا ځان ته غواړي کنه خو په دې نه لوريږي اوس په اول روایت کې راغله چې حسد نشته مګر په 2 شیانو کې یو د خ قاری سره حسد روا ده چې د شپه ورځ تلاوتونه کوي ته حسد ورسره کوي بل د خ سخی سره چې د خدای دنیا ور کړه د هر خیر په کار کې لګي ته حسد کوي حسد یو مطلق ګناه ناروا ده کبیره ده بیا د نیکو خلکو سره روا ده نو دلته څنګه وي حسد نو د حسد نه مراد غبطه ده ولې د دستی د دوم روایت ته وګورو دا معنا بیا د حسد ده د غبطه یو سړی تلاوت کوي امسایه د کور د څنګه واوري نو هغه ارمانو کې کاش کې د ما هم دسه قران عظیم شان زدا وای یاد مې وای لکه دای ټول شپه په تهجد کې قران وی چې ما ویلای یو سړی خ سخاوت کوي امسایه د دې سخاوتونه ویني تمناو کې کاش کې د ما هم داسې دنیا وای
لکه دای چې ما هم دغه سي خیراتونه کړی نو خو غیبته شو دغه خو ته هغه نه ویل کیږي حسد نه ویل کیږي خو تعبیر په حسد ولې شوی وای دغه بیا دوه نکته دي یا دا غیبته دیم ډیر نه کی دی الله په قضا د راضي وسیږي کله یو شی ته نه پیدا کیږي او تمانه ډیره کې د پلان د په نظر کې شي چې دا غوندې هغه پیدا کیږي نه اخر د حسد وسره پیدا شي دا غیبته وای کله سبب د حسد ګرځي نو ډیر غیبته مکه روا ده غیبته خو ډیر غیبته دی یو شخص د حال اخر مبتکل کیږي حسد ته او یا تعبیر په حسد د فرضیت په عنوان باندې وکړه حسد روا نه د قبل فرض کا روا وای نو په دغه دوه کې بو لکه حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې ربی کریم لئن اشرکت لا يحبطن عملك د رسول الله شرک امکان لري خو بیا خدای پاک چې څه معنی امت ته تنبیه ورکړي چې قبل فرض کا د نبی نه شرک راشم عمل به ټول بربادیږي نو امتی ته بیا چیرې پاتې شي دلته د غرض د پاره بل فرض کا حسد روا وای نو ترغیب د پدغه کې ډیر چې یا د ځانه ښه قاری جوړ کا یا د ځانه ښه سخی جوړ کا خو مخکې اکثره قاریان علما او ځکه په باب د امامت کې به بیا موږ تاسو ته په ترمذی شریف کې راځي چې حق بل امامت څوک ده اقرا نه موږ احناف څوک اخلو اعلم د چې ښه قاری وي او عالم د قران وینو دغه د قران په ادب پیږي د قران په نعمت پیږي د عظمت پیږي خو تر اخلي عبادت په اخسته شي چې قران زده خو معنا یې نه زده په آداب نه خبر اکثر غریبانان د قریان په بیادبی د قران عظیم شان کې واقع تهجدونه خود څه کوي په زورو کې یو به کوي دغه تلاوت هم چې مدرس نشي بیا تر پاتې د اکثر نو ویری کني ویر ځکه نعمت په قدر نه ورته معلوم خو موږ د الله په قضا راځي کني سړي شوق دا وي د ماته بخاری شریف کې دا ډیر د کتاب التفسیر ګران وي ګران دوه دغه ځای چې یو ټکی درته راواخلي خو موږ تاسو هغه د اوس خلاص کو یو ټکی دی و سورتي بل ټکی دغه مضمون دی بل سورتي بل دی بل مضمون دی بل سورتي ماخ کو شانې درته معلوم سره نشي کېږي واعظ نصيحت چې کوي چې قران دی یاد وي مضمون سره موافق لس آیاتونه ویل شي مدلل بیان به وي د چا به شکم نه کې پیدا کیږي خو قران عظیم شان به وي بهر تقدیر د قران عظیم شان د دې عظمت ته اشاره ده چې قران عظیم شان دی او ډیر عظیم نعمت الهی ده دغه نعمت قدر پکار ده حتی غیبته پکار ده چې غیبته کوي نو خو بیا و طلب د کوشش به هم کوي د حصول کوشش به هم کوي او غیبته کوي او حصول نه کوي نو دا خو دروغ د غیبته نه ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأزواجنا ولأصهارنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولزرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين